ماشاءالله د کلي سهار دغه زرغونوالی، دغه لمر، دا هوا او بل شی لا پاته دی او دغه زرغونې اوبه الحمدلله ډېر ښایسته سیند دی. شاعري به مې هم په دا باندې کړې وای خو شاعري مې نه دی زده. تاسو ټوله به د کمنټ کوشش کوئ چې موږ کمنټ وکړو خو ډېر معذرت کمنټونه ما بند کړي دي. کمنټو بندېدو دوه مین ریزنه دي. یو ریزن خو دا دی چې زه الحمدلله زموږ خپل یو د هارډویر دوکان دی چې سهار زه پر کښېنم یا د ماښام پورې ویډیو لپاره هم زه سهار وخت یا غرمه وخت ټیم وکښم ولاړ شمه نور زه پر دوکان باندې یم. نو هارډویر دی کار دی چې انسان هلته به مثال لګیا اوسه بل شي ته موبایل و دا شي ته سړی ټیم نشي ورکوی. نو ډېر ځوانان یې چې د ما سره د زړه مینه ساتي ښه کمنټونه راکوي. نو دوی دوه درې وارې چې کمنټونه راکړي او زه کمنټونه یو وایم نه او بیا چې ریپلای هم نه کوم خامخا د دوی زړه دی انسان دی زړه یې ورکښنی شي چې دا نو ولې کمنټ جواب نه راکوي مغروره دی یا پلانی دی داسې ایټي سي انسان دی زړه یې ضعیف شي. نو د دا له وجې سړی دا کمنټونه چې ګسه بند کړي چې څوک کمنټونه هم نه کړي زړه بې هم نه ځایریږي او کومه مینه چې دی د تا سره ساتي هغه به هغه د قسم یي. دویم ریزن چې دی دا زموږ او ستاسو ستړي خلک زموږ وروستۍ د علاقه د ستړی وطن دی نه خپله یو کار کوی شي نه تا به کار ته ورپرېږدي بس د ده به ستا په هر شي کې اعتراض وي. وروره د پزې د صفا کېدو به نه وي لړلی به په بستره کې بیده وي وروره دی به موبایل به بس راوخت مخ ته پرې نیولی بس څه په زړه ورغلو بس هغه به کاږي هېڅ آیډیا هېڅ شی به نه وي ورسره دا کار داسې تا کړی دا داسې نه کېږي دا دغه قسم کېږي تا ولې دا کار داسې وکړي تا ولې دغه قسم ویښتان جوړ کړي دي تا ولې دغه قسم ږیره جوړه کړې ده تا ولې پیسې پورته کړي دي تا ولې لکۍ جوړه کړې ده ویښتان همدې کمنټونه سړي ګسه خپل کار هسه خوا ور وګرځوي نو سړی دا کمنټونه وربند کړه د دوی تبصرې به هم بندې شي او ته به خپل کار کنټینیو وساتې. اوس دا دی خلک دي دی ستړی وطن دی دی ستړي خلک دي خپله یو کار خو دوی کوی نه شي بل څوک چې کار کوي دی د پښو سره راکشوي مخ ته نه هیله کوي چې ته ولې دا کار کوې دی وایي بس څنګه زه یم دغسې به ته اوسې. نو د دې له وجې ما کمنټونه بند کړو سړی دا ستړی چې دی دا د دا کار هسه خوا در ګرځوي او راګرځولې هم ده